السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مګر خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاست، سره صحت په جامو کې به اوسئ. دا چې ډېر وخت مو نشر چې نه دي نشر کړي، نو راځو شپږمې ویډیو ته د شهر الکلمات. لومړی به تاسو دلته راسئ، دغه لیست او دغه ته موږ کار سپارلی و، یوازې دغه پاته و. دلته به لومړی یو ویو جوړ کړئ، کسټم ویو. زه د ویو په نوم سره جوړوم او دلته به راسئ، دغه کرت ویو دا به راواخلئ، دغه او د دې پیډینګ به صفر کړئ او یوه لینیر به پکې کېږدئ. د هغه څخه وروسته به په دغې لینیر کې ټیکسټ ویو کېږدئ او دا به ورټیکل کړئ. د هغه څخه وروسته به راسئ بله ټیکسټ ویو کېږدئ او دا به سینټر ورټیکل کړئ. د هغه څخه وروسته به بله لینیر په دغې لینیر کې کېږدئ او د دغې لینیر پیډینګ به صفر کړئ. او را بسې په دغې لینیر کې به بله ټیکسټ ویو کېږدئ، د هغې پیډینګ به صفر کړئ. سنو دوه را بسې دغه کرت ویو ته به اندازه ورکئ 190، دا به ورټیکل کړئ او را بسې دغه به هم داسې کړئ او سینټر ورټیکل به کړئ او داسې او سایز مطلب څوارلس بولډ رنګ به سپین کړو، دا داسې کړئ. دا زه دلته لیکو سب ټایټل او دا هم ټیکسټ او دا هم لیکونکی مطلب بولډویه سپین او لیفتو اندازه 14. دغه څخه وروسته ملګرو دلته به راسئ کرت ویو ته، دا به یې 15 کوي او دا به یې 10 کوي. دغې کرت ویو ته به لار طرفه 15 فاصله یا هم 3 فاصله ورکړئ، 4. دې څخه اوس راځو دلته او دلته کسټم انتخابوو، دلته راځو. د هغو څخه د مخه به تاسو راسئ دلته ایریا، دلته به تاسو دغه بلاک به دلته وساتئ. پورې ملګرو خبره باید وکړم، مخکیني ویډیوګانې تاسو باید ټول وګورئ، ځکه چې بیا هم په دې ویډیوګانو سر نه خلاصېږي. راځو دا په یو نوم سره ثبتوو، بېرته راځو دغه ده، دلته به یو بل نومر لره ورکړئ، ځکه چې موږ په یوه نامه سره شته، په دغه نامه سره. نو را بسې تاسو به دلته یو دانه لیست ماسک جوړ کړئ او یو به ماسک جوړ کړئ. دلته ماسک انتخاب کړئ ټول، نور هغه هماغه کیسه ده. دلته هم لیست ماسک دغه ماسک دا به لرې کې وي، برخې ته به راسئ. دغه بلاک به دی، دا لیست ماسک کوم ماسک جوړ کړو ویو پیج. دغه څخه وروسته به راسئ ویو برخې ته، مطلب زه دلته یو بل بلاک جوړوم د ویو په نوم سره. په دې کې موږ دغه بلاک ده دا به راواخلئ. په دې کې مطلب د لیکنې عنوان لیکو. زه د لیکنې عنوان مطلب لیکم چې لومړی کې لیکم چې سلام علیکم، دا کوډ ده مطلب لیکنه. په دې کې دا لیکنه زموږ دغه لیکنه ده دا او مطلب دغه څخه وروسته دلته راځو د لیکونکي نوم. د لیکونکي نوم زه ورته ولیکم مطلب چې 57. هغه ستاسو خوښه ده چې هر څه چې ورته لیکئ د لیکونکي نوم، خو دا به ګورئ دلته به تاسو څه ولیکئ ټایټل لیکنه او دا هم د لیکونکي نوم.
همداسې چې راواخلئ زه ویډیو درم یو څو دانې پکې لیکم. ملګرو ما د یو څو دانې پکې واچولې، نور نو تاسو اضافه پکې واچوئ چې هر څومره مو زړه وي. نو راباسئ ون کریټ ویو برخې ته، دا بلاک مور بلاک کې به دغه بلاک راواخلئ، دا ویو دلته به دا انتخاب کړئ، دلته هم دا ماپ. زه یو عکس هم را خپل ویډیو دروم، ښکانو عکس چې راواخیست راځو دلته په دغه ویو کې به کېږدو، لینیر کې دغه عکس ما مطلب راواخیستو داسې دا به پکې کېدی او راباسئ دلته به تاسو ویو برخې ته راسئ، دا بلاک دلته به تاسو ټیکس په نوم سره ټیکس ویسي، دا به پټه کړئ او ښکته راځو دغه بلاک او دغه بلاک دلته پوزیشن، دلته هم مطلب زه ټایټل انتخابوم، ماپ دلته باید د نیم په نوم سره کلي ورکړئ کومه چې مو په بلاک کې اضافه کړې، او دا کافي مطلب دلته زه مطلب دا چې ټیکس انتخابوم په کوم برخه کې، د ټیکس په برخه کې بیا یې کاپي کوو، یا هم مطلب دا ټیکس زه نه انتخابوم، یوازې لیکونکی دلته انتخابوم، چوري نو دا دلې انتخابوم. نور نو له دې ځای څخه وځو، کاریال رنوو یوازې دلته نوم ورکوم، دا دلته ورته ولیکم چې لیکنو لیست او دا بلاک او دغه څخه وروسته لینیر نمبر 1 رنګ چې نه وو هغه اوس رانه وو، په یوه شپه دلته راځو ویو برخې ته به راسئ او دلته به دغه راواخلئ، ترتیب به انتخاب کړئ او دلته لس ورته ولیکئ. کاریال رانوو تر هغه پورې به ویډیو ودروو. کاریال خلاصو راځو ملګرو، تاسو ګورئ دا لیکنه شوله وی ټایټل شولو، دا مطلب اړوند نوم کوم چې ده، او دا هم مطلب وروسته د لیکونکي نوم، او دا هم مطلب ټایټل همداسې دا چیزه بیا مې هلته کاپي کړي دي، بیا مې سره اخیستې دي. نو ملګرو فی الحال خو دغه یې څو موږ ورته واچولو، تاسو نور اضافه هم ورته اچولی شئ هر څومره چې تاسو وغواړئ، او په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله دغه منیو ته هم کار وسپارو، او یا به هم انشاءالله بله صفحه چې موږ څنګه کولی شو جوړه کړو، مطلب یو کې دا لیکنې ښکاره شو د دغه لیست، د دغه لیست او د دغه تر هغه پورې د خدای په امان ښه وخت ولرئ.